مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت واقعات بیانول او بیا مو وویل چې خاله ورته وویل قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل خاله دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبی وو او دی هم نبی دی. خاله ورته وویل ستا پر حال دی افسوس وي، ته څنګه وایې چې دا سړی نبی دی؟ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل هغه ټول علامې چې د نبی آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوي دي هغه ټول په دې کې موجود دي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم په تلوار د بني نجار و منطقه ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې بې له نبي څخه و بل چاته نور معلوم. کم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت ایمان راوړي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه اول يهودي دی چې په اسلام مشرف کیږي. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله، يهود تهمتي او بهتان ویونکي قوم دی، د مخه تر دې چې ته زما په باره کې پوښتنه ځینې وکړې، که زما په اسلام خبر سوه ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر سي يهود او د هغو مشران را وغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يهود را وغوښته او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دالته په یو خونه کې پټ شو. يهود راغله او کښېنسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی و اسلام ته دعوت کړه، خو دوی انکار کوي او اسلام نه قبلوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله ابن سلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې کم مقام او درجه لري. يهود ویل هغه په موږ کې لوی عالم او د لوی عالم زوی دی، زموږ سردار او د سردار زوی دی، په موږ کې د ښه او لوی مقام خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که هغه ایمان راوړي بیا تاسو څه وایاست؟ يهود ویل الله دې د دې کار څخه وساتي او دا جمله دوه درې واره تکرار کړه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا هغه پټ ځای څخه راووتی او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا پر يهودو لوی دلیل وو چې دا دین حق دی. مګر يهودو څه وویل؟ يهودو وویل دی په موږ کې بې عقل، درواغجن او جاهل دی او د نور بد یې بیانول. دغه د يهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه اقرار کاوه چې عبد الله په موږ کې عالم، مشر او شریف دی، مګر چې ویلې ده چې خبره د دوی په نفع او فایده نه ده. نور څه وایي؟ ورونو، يهود وفا او وعده نه لري.
په عربي کې متل دی چې وایي الیهود لیس لهم العهود. دا هغه اوله تجربه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینې منورې د داخلېدو په اوله ورځ حاصله سوه. ورونو، موږ د نوې ټولنې د جوړېدو دپاره د مشکلاتو خبرې کولې او دغه ذکر سوي د درو ډلو مسلمانانو، مشرکانو او یهودو مشکلات هغه مشکلات وه چې د داخله څخه متوجه وه، مګر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دشمنه وه هغه قریش وه. د لسو کلو راهیسې هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې وه د عذاب ټوله طریقې که وهل او ټکول وه، که عذابونه او آزارونه وه، که لوږې او مقاطعې وې، ټوله یې پر استعمال کړې. بیا چې مسلمانان و مدینې منورې ته هجرت وکړي او لاړه، د دوی ټول مالونه یې که مځکې وې که کورونه، که مالونه وه که حیوانات، ټوله یې غصب او مصادره کړه. د دوی او د دوی د ښځو او اولادو په مابین کې جلاوالی راوستی او پر کومو کسانو چې قدرت پیدا کړي هغه یې بندیان کړه او عذابونه یې ورکول. یوازې دا نه وه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي دعوت خاوند و د وژلو اراده هم وکړه چې دی علیه الصلاة والسلام او د دعوت ټوله د بین یوسي او دغه دسیسې د عملي کولو دپاره خپل ټول طاقت استعمال کړي. پس له دغه ټولو عذابو او آزارو چې مسلمانانو و داسې مځکې ته هجرت وکړي چې د دوی څخه 500 کیلومتره لرې وه، بیا یې په سیاسي عمل لاس پورې کړي. قریشو په عربو کې دینی او دنیوي صدارت او ریاست درلودی، ځکه دوی د حرم اوسیدونکي وه او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې و. نو یې د جزیرة العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعې په حالت کې سوه. واردات یې لږ سوه او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې په نوي یا د هجرت په وطن کې جنگي حالت برقرار و او دا د مسلمانانو حق و چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي، لکه څرنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي وه او پر هغو هغسې عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې تیر کړي وه او د هغو د ژوند په لار کې هغسې مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې پیدا کړي وه، کاسه په کاسه ورکړي. دا هم د دې دپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نیستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل یې د لاسه ووځي. دا هغه قضیه او مشکلات وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو رسول او لارښوونکي د یو امام او قائد په صفت ورسره مخامخ وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظایف انجام کړه او هر قوم ته د رحمت او شفقت یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړه چې د هغه شی مستحق او لائق و. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت پر شدت غالب و، ترڅو چې په لږو کلو کې امریت او اداره و اسلام او مسلمانانو ته راوګرځېده. ویونکي یا اوریدونکي به دغه کیفیت په راتلونکي بیان کې په ښکاره سره وویني، څرنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانوو. نو یوه واقعه دا وه چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات شو. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعې اول منځ د رضی الله تعالی عنه په کور کې ادا شو او دغه لمانځه خطبه هم د رضی الله تعالی عنه وویل. نو د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات د هغه لوی واقعو څخه دی چې د هجرت په شروع کې پیښ شوی دی. او یو بل واقعه دا و کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نفر ولېږي
چې د مکې مکرمې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کورنۍ راولي. تر دغه وخته د هجرت 4 میاشتې تیرې شوې وې او په دغه 4 میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نو پیدا شوی چې ژوندی دې پاتې شي. په مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږدی مړ بسو. ټول نوې کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونې وې یا به مړه کېده. دلته یهودو آوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاتې کېږي او په دې طریقه سره د مسلمانانو رشا خیږي. مشران به قرار مري او نوې کوچنی به نه پکښ پیدا کېږي. چې پیدا سي هغه به مري چې دا د مسلمانانو د نیستي کېدو سبب ګرځي. او رښتیا هم په مسلمانانو کې 4 میاشتې پرله پسې داسې نر کوچنی نسو پیدا چې ژوندی دې پاتې سي. د مدینې منورې پوره او کامل ښار او په 100 کورونه او په 4 میاشتو کې د نر کوچنی نه پیدا کېده ډېره عجبه وه. تر داسې اندازې چې خلقو د یهودو دغه آوازه ومنل چې رښتیا یې سحر کړی دی. ځکه په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په 4 میاشتو کې دې نر کوچنی نسي پکښ پیدا، مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه شوه. نو ځکه خلقو دغه آوازه رښتیا وبلل تر څو چې اسماء د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور په داسې حال کې مدینه منورې ته راغله چې د حمل آخري میاشت و. اسماء د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ شزوه او زبیر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه صفیه بنت عبد المطلب زوی دی. نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینه منورې ته راغله حامله او د حمل آخري میاشت ده او لږ موده وروسته زوی پیدا شو چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی او مړ هم نسو. اسماء رضی الله تعالی عنها وویل چې عبد الله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولي په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نمرې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک خوله کې خرما وژول او بیا یې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په خوله کې ورکښول. نو هغه اول شی چې د عبد الله نسته ورغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ناړي وي. د عبد الله په ولادت او ژوندۍ پاتې کېدو مسلمانان ډیر خوشاله شول. د ډیره خوشحالۍ څخه عبد الله پر سرو ګرځاوه. مسلمانانو د مدینه منورې په لارو او کوڅو کې د خوشحالۍ مظاهره وکړه او په لوړ आवाज تکبیرونه ویل الله اکبر الله اکبر. دا ټول د نر کوچنی د پیدا کېدو په سبب چې مړ هم نسو. او د خوشحالۍ ځای داو چې د يهودو هغه د سحر आवाज هم په ماته سو. نو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د ولادت ورځ لیدلې ده چې په دغه ورځ صحابه کرامو د زیږیدو په سبب تکبیرونه ویل او بیا یې د رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ هم ولیده چې د حجاج بن یوسف الثقفي لشکرو شهید کی او هغه هم تکبیر وایه. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وای د عبد الله ابن زبیر د پیدا کېدو ورځ مې ولیده او بیا مې د شهادت ورځ ولیده. قسم په الله هغه کسان چې د ولادت په ورځ تکبیر وایه تر هغو کسانو ښه او بهتر و چې د شهادت په ورځ تکبیر وایه. ورونو د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایه او د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغي لشکرو تکبیر وایه. او په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. ورونو دغه یو څه واقعات می ستاسي د معلوماتو د زیاتوالي لپاره درته بیان کړه. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربيع الاول د میاشتې په 12 تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 29 تاریخ سره برابر وو
په مدینه منوره کې د بني نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخته د خپل اوښ څخه کښته او وی فرمایل ان شاء الله منزل یا د استوګنې ځای دلته دی او بیا د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه و کور ته ولاړی او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عملي کولو شروع وکړه هغه پر هغه مځکه چې اوښه هلته چوکه سوی و د مسجد جوړول و او دغه مځکه یې د هغې د مالکانو څخه چې دوه یتیم هلکان و رانیول او د مسجد د جوړولو په کار کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصہ اخیسته چې خښتې او ډبرې به نقلولې او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات زیاتول تر داسې اندازې چې یو دغه شعر هم ووایه لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضل یعنی که موږ کښینو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي دغه ناسته زموږ د پاره ګمراه کوونکی کار دی او دغه مځکه چې خرابه مځکه وه په هغه کې د مشرکانو پخواني قبرونه وه ژورې کندې وې د خرما درختې وې او د غرقد درخته پکښې وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکیندل سوه او خاورې وغورځول سوې هغه کندې اوارې او سیده سوې د خرما او غرقد درختې پرې کړه سوې په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وه د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته سوه او نور دیوالونه یې په اومو خښتو او خټو پورته سوه چت یې د خرما په شاخلو پټ کړه سو او د مابین عمودونه یې د خرما د درختې د تنو څخه ورکړه سوه پر مځکه یې شګې او ریګ اوار سوه و مسجد ته 3 دروازې ورکول سوې د مسجد اوږدوالی 100 ذراعه و او بر یې هم د غونه یا تر دغه لږ کم و د مسجد و څنګ یا بغل ته په اومو خښتو کوټې یا حجرې جوړې سوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په بلګو پټ سوه چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواج مطهراتو خونې او حجرې وې کوم وخت چې دغه حجرو بنا پورته او کامله سوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور څخه و دغه حجرو ته ورنقل سو او دا مو هم درته وویل چې مسجد یوازې د لمنځو د ادا کولو ځای نه بلکې یو مدرسه یا پوهنتون هم و چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول او مسجد د هغه مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلفې قبیلې پخلا کېدې کم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع جنگ او جدل په مابین کې پاته و او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای و او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده پر دې ټولو سربیره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و چې نه کور درلودي نه اهل نه اولاد درلودي نه قوم او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعتو د زیاتوالي وحي نازل شوه ورونو د لمانځه په متعلق 3 مرحلې تیر شوې دي په اوله مرحله کې المنځ اختیاري و فرض نو هر چا چې به هر وخت هر څونه المنځ کاوه د خوښو هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق والمانځه ترابلل او تشویقول خو فرض نو اختیاري و بیل د شپې د المانځه څخه چې دغه د شپې المنځ د یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرض سو او بیا ورسته پر مسلمانانو هم فرض سو مگر نور منځونه تر اسراء او معراج پورې نه و فرض خو په معراج کې 15 منځونه فرض سو هو د مخ مسلمانانو المنځونه کول خو فرض نه و او بیا په معراج کې 15 منځونه پر ټولو مسلمانانو فرض سو خو ټول المنځونه 2 رکعات و سحر ماپښین مازیګر ماښام ماخستن ټول 2 رکعات او مسلمانانو هم تر هجرت پورې 2 رکعات المنځ کاوه خو د هجرت په اول کال کې په ماپښین مازیګر ماښام او ماخستن کې زیاتو بوسو
او د سهار لمونځ پر هغه خپل حال 2 رکعاته پاتې شو او تر دغه وخته اذان هم نو. خلق د لمانځه دپاره بې له کومې علامې او غږه راټولېده. خلقو به په خپل فکر وخت سنجاوه او د لمانځه د ادا کولو دپاره به په مسجد کې سره یوځای کېده. نو د هجرت په اولو وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شي په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر سي چې وخت د لمانځه دی او په دې باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه. ځینو ویل چې بوق یعنی تولی به پیدا کو، دا یې نسوه خوښه ځکه یهودو دغه تولی استعمالول. او چا بیا ویل چې ناقوس یعنی سرنا به پیدا کو، دا یې هم نسوه خوښه ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول. خو په دغه ورځ پر کم خاص شي اتفاق ونسو او سره ولاړ. یو صحابي چې نوم یې عبدالله ابن زید و خوب ولیدی. ویلی دی چې یو سړی چې زرغونه کالی اغوستې دي یوه سرنا ورسره ده. عبدالله ورته ویل سړی دا سرنا نه خرڅوې؟ هغه ویل څه پکوې؟ عبدالله ویل موږ د لمانځه دپاره خلق په خبروو. سړي ویل تر دغه ښه شی در وښیم؟ عبدالله ویل هو. سړي ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په لوړ آواز سره وایاست الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عبدالله ابن زید چې د خوب راویښ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ښه خوب دی او دغه جملې و بلال رضی الله تعالی عنه ته وروښیه ځکه د هغه आवाज لوړ او ښه دی. په دغه کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې आवाज یې ښه او لوړ وي. نو مؤذن باید د ښه आवाज خاوند وي ځکه خوب عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل چې اذان دی بلال وکړي. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ و مسجد ته وختي او اذان کوي، په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو او په دغه اذان د خوب راویښ شو. خو په دغه وخت کې د رضی الله تعالی عنه هم دغه خوب لیدي چې اذان پکښې و. نو ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله والله ما دغه شی په خوب لیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو د خبرتیا دپاره دغه ښه او بهتر شی دی. او بیا پر دغه اذان وحی هم نازل شوی چې اذان یې ثابت او قایم کړي. دا دغه اذان د مشروعیت قصه و چې هر ورځ 15 واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د عالم الوجود ټول اطراف پریږدي. ورونو لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو الفت او محبت لپاره مسجد جوړ کړي، دغه رنګه یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلانده او روښانه کار دی.
چې هغه د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي و. ورونو دا خو درته معلومه ده چې مهاجرین وهغه مسلمانانو ته ویل کیږي چې د مکې مکرمې څخه یې و مدینې منورې ته هجرت کړی دي، او انصار د مدینې منورې هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړ کړه. هغه داسې په دغه وخت کې او په دغه کور کې ټوله 90 نفره موجود و چې نیم یې مهاجرین و او نیم یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یو د انصارو او یو د مهاجرینو څخه سره ورونه سو. امر داسې و چې د انصارو څخه د هر نفر د مهاجرینو یو نفر د ځان لپاره اختیار کی او د ځان ورور دی وبولي، او هر ورور دی پس له مرګ څخه د هغه بل ورور د هغه میراث وړي. نذوی الارحام یعنی هغه اقرباو ته میراث نه رسیږي، بلکې دغه اوسنی ورورګلوي دوی په میراث کې شریکوي. او دغه د میراث وړلو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلودي. کوم چې بیا د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانفال په 15 نمبر آیات کې فرمایي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. نو بیرته د میراث حکم وهغه خپل اقرباو ته وګرځېدی. او دا کار په دې سبب وو چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت د بین ولاړ سي، د رنگ، نسب او وطن فرق او اختلاف ورکسي، او یوازې اسلام د خلقو د تعلق او دوستۍ سبب وګرځي، او هیڅوک وهي چاته نسی ورنږدې کېدلای بل خپل اخلاق او تقوا څخه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ورورګلوي یو نافذه او عملی عقد وګرځاوه، نه فقط د خلی خبره چې خلق په خله سره وایي او د عمل هیڅ اثر نه وي. په دغه ورورګلوي کې الفت او محبت وو، قربانی او صداقت وو. بل دا چې مهاجرینو خپل وطن، خپل کورونه او خپل مالونه پرې ایښي دي، حتی د مدینې منورې د ژوند او خلقو سره هم نابلده دي. نو چاره نسته چې یو نفر یې مسؤلیت پر غاړه وانخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مهاجرینو او انصارو په مابین کې فورا واقعي ورورګلوي شروع شوه. امام بخاری رحمه الله روایت کوي کوم وخت چې مهاجرین مدینې منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي برقرار کړه، سعد ابن ربيع رضی الله تعالی عنہ چې د انصارو څخه دی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې د مهاجرینو څخه دی، په ورورګلوي اختیار کړ. نو سعد رضی الله تعالی عنہ او عبدالرحمن ته وویل په انصارو کې زه د ډیر مال خاوندم، نو زما مال پر دوه حصو وویشه، او زه دوه ښځې لرم، پکښې وګوره هر یوه چې دې خوښوي زه به یې طلاق کړم، چې عده یې تېره سوه ته په نکاح کړه. مګر مهاجرینو د دې مسئلې څخه د ځان په ګټه کار نه اخیستی، بلکې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وروره ستا په اهل او مال کې دې الله برکت درواچوي، ما ته صرف ستاسې بازار راوښیه، ستاسې بازار چیرې دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ پیسې نه درلودې، مګر په اقتصاد او کاروبار پوه سړی و. الله عزوجل برکت پر ایښی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عبدالرحمن ابن عوف که خاوري خرڅ کې هم به ګټه وکړي. کوم وخت چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وفات سو، پاته مال یې د سرو زرو 8 میلیونه دینار و، لکه اوس چې یو سړی 8 میلیونه پهلوي ولري. نو ویل بازار راوښه، د بني قینقاع بازار یې وروښوي. کوم وخت چې د بازار څخه راغلی یو څه پنیر او غوړي ورسره رااخیستي وه، دا یې د اولې ورځې ګټه وه. بیا نو هره ورځ بازار ته تللی. څو یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته په شو او پیشني کالو کې ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل واه واه څه پیښه ده؟ د ویل واده مې کړی دی. ویل څو مهر دی ورکړي؟ ویل د خرما د مندکې پر اندازه سره زر. امام بخاری
رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې انصارو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زموږ د ورونو په مابین کې دغه د خرماو درختي راوويشه. سبحان الله، انصار دغه دي د ورورګلوي د اولي ورځ څخه خپل مالونه ورسره تقسیموي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بیانو انصارو و مهاجرینو ته وویل چې تاسو زموږ سره د باغو په کار کې کومک کوئ او موږ به مو د باغو په حاصلاتو کې را سره شریکان کو. مهاجرینو ویل خوښه او قبول مو ده. ورونو دغه حالات د انصارو پر هغه ډیره مهرباني دلالت کوي چې د خپل مهاجر ورونو سره درلوده. خو بالمقابل مهاجر مسلمانان د انصارو و دغه کرم ته د پوره تقدیر او احترام په سترګو کتل او دغه د دوی اخلاص د ځان په ګټه نه استعمالاوه. کار خو ورسره کاوه مګر د دوی د مالو څخه فقط دون اخسته شپه په تیرېده. او په حق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه دغه ورورګلوي یو په زړه پورې حکمت او حکیمانه سیاست وو او د ډیرو هغه مشکلاتو د پاره چې مسلمانان ورسره مخامخ و ډیر ښه حل او مناسبه لار و. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوي برقرار کړه. د غرنګ د مدینه منورې د اوسیدونکو د پاره یو عهدنامه هم ولیکل چې دغه عهدنامه ته موږ په اوسنی اصطلاح د نوي اسلامي دولت لپاره قانون اساسي هم ویلای شو. دا داسې عهدنامه یا قانون وو چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافات لري او رکړه. دې قانون د نوي دولت لپاره داخلي او خارجي نظام کښېښاوه. په دې قانون کې داسې ماده وې چې د اسلامي دولت د افرادو په خپل مابیني علاقاتو پورې تعلق درلودي او د نور خارجي خلقو یا قبیلو سره په علاقاتو پورې تعلق درلودي. یعنی داخلي او خارجي سیاست دواړه پکښې ځای شوي وو چې اوس به د هغه قانون ځینې لوی او مهمه ماده درته بیان سي. اوله ماده، ټول مسلمانان که د قریشو څخه وي که د مدینه منورې د اوسیدونکو څخه وي او هر هغه څوک چې د دوی سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا جهاد کوي، دا ټول د نور خلقو څخه جلا ځان ته یو امت دی. دوهم، دغه ټول مسلمانان د قبیلوي اختلاف سره په خپل مابین کې کومک سره کوي او د خپل بندي یا بندیانو د خلاصولو لپاره په عدل او احسان سره فدیه ورکوي. دریم، مسلمانان په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پریږدي چې د سره کومک ونکي یا د بندي فدیه نکي ور برابره. څلورم، مسلمانان ټول هغه چاته یو لاس دي چې پر دوی ظلم او تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او ګناه نشروي، که څه هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي. پنځم، یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه وژني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې کومک کیږي. شپږم، د کفارو سره به په فی سبیل الله جنگ او جهاد کې د مسلمانانو صلح په پوره اتفاق او اتحاد وي. داسې نشي کېدلی چې ځینې مسلمانان په انفرادي ډول صلح ورسره وکړي. اوم، هر هغه مؤمن چې په دغه عهدنامه اقرار کوي او وی مني پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان ولري، دا نه ده ورته روا چې د یو کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي. که کومک وکړي یا ځای ورکړي د قیامت په ورځ پر هغه د الله غضب او لعنت دی او د څخه هیڅ شی نه قبلول کیږي. ورونو، څنګه چې د مدینه منورې ځینې يهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل سو، نو اوس یو څه ماده د هغو په باره کې دي. اتمه ماده، يهود د بني عوف په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای دي. د يهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی. بیل هغو کسانو څخه چې ظلم یا یو ګناه وکړي، هغه څوک بیل خپل ځانه او خپل کورنۍ څخه بل څوک نه هلاکوي. نه هم يهود د خپل نفقه مسؤل دي او مسلمانان د خپل نفقه.
او دوی یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې دغه عهدنامې پر افرادو تجاوز او تیری کوي. لسم دغه عهدنامې د منونکو په مابین کې کم داسې اختلاف یا قضیه پیښ شوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او فتنې بیره وه، هغه موضوع و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راجع کیږي. هر څه چې د هغو حکم وو په هغه سره فیصله کیږي. یولسم دغه عهدنامې د افرادو څخه هر څوک که په مدینه منوره کې وي هم په امان دی او که تر مدینه منورې د باندې ولاړ سي هم په امان دی. دغه قانون نور ماده هم درلوده، خو دغه زموږ د بحث لپاره مهمه ماده وي چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینه منورې د باندې د یو چا سره عهد، اتفاق او قرارداد وکړي. نه يهودو او نه د مدینه منورې نور مشرانو ته دا اجازه سته چې د خارجي خلکو سره تعهد یا اتفاق وکړي. دا کار فقط پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې تعلق لري. او یو ماده همداسې و، کله یو چا د بل چا سره دعوه و یا یې حق ورسره وو، رجوع به د اسلام او مسلمانانو و قانون ته کیږي. په مدینه منوره کې بل اسلام بل قانون نه چلیږي. او د قریشو په باره کې معامله ډیره شدیده و. هغه داسې کچيري د قریشو د کفارو څخه یو څوک دلته راسي، نه به ځای ورکول کیږي او نه به ساتل کیږي. په مدینه منوره کې هیڅ کله کافر قریش نه پرېښول کیږي. دغه امر څخه داسې معلومه ده چې دا د قریشو پر ضد د جنگ اعلان وو چې د هغو سره نه صلح سته نه ګډ ژوند کول. دا هغه قانون وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په الهي وحی سره کښېښاوه او اصحاب کرام ولیکي او بیا د مسلمانانو او همسایه يهودو په مابین کې متفق علیه د ژوند عملی قانون وګرځیدي. او اوس هم دا ممکن نه ده چې په یو وطن یا یو مځکه کې دي اسلامي حکم او شریعت جاری سي ترڅو چې په دغه قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایښی دی عمل ونسی. ځکه چې په عین وخت کې د شریعه احکام او حکم هم داسې دی لکه دغه قانون. ورونو دغه قانون د اسلام پر عدالت دلالت کوي. تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د يهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه ماده کښېښولې. که په دغه مادو د يهودو د طرفه عمل سوی وای دا ممکنه و چې د مسلمانانو او يهودو ژوند ته شیخ خوږې میوې راوړي وای. خو بدبختانه چې پر يهودو خپل د مکر، چم او خیانت طبيعت غالب سو او لږ موده وروسته هغه ماده چې په دغه عهدنامه کې لیکل شوی او دوی پر ځان لازمي کړی وي ماتې کړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره قسم قسم خیانتونه وکړه چې ان شاء الله په مناسبو ځایو کې به تفصیل درته راسي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حکمت او په دغه پوهې سره د نوې ټولنې لپاره دغه قوانین کښېښول. خو دغه ظاهري قوانین اصلا د هغه معانیو یو اثر وو چې مکرم او جلیل القدر اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت او ملګرتیا کې حاصل کړي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې پر تعلیم او تربیه، د نفسو پر پاکوالي، د شو اخلاق په عملي کولو، د ورورګلوي او محبت، د مجد او شرف، د طاعت او عبادت په ادب مؤدبه کړي وو. تاسو راسي چې دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه هغه اقوال یا لارښوونې را نقل کو چې خپل متابعینو یا پیروانو ته د ښه ژوند د حاصلولو لپاره فرمایلي دي. یو خو به موږ د خپل رهبر او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارشادات د خپل ژوند سرمشق وګرځوو او بل بمو د هغه جاهلانو او گمراهانو لږ رد ویلی وي کم چې د پخوا څخه تر اوسه پورې پر هغه عظیم الشان جناب او د الله جل جلاله پر را لېږل سوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم بې ځایه او ناوړه نومونه یا القاب ایږدي. خدا متل موږ ته د پخوا څخه را معلوم دی چې وایي د سپي په خوله دریاب نه مرداریږي او یا وایي د سپو غپا و اسمان ته نه رسیږي. ورونو
تاسې و دغه راتلونکو لارښوونو ته په غور او دقت سره متوجه سئ. پس له اورېدلو یا ویلو به قضاوت و تاسې ته در پرېږدم. تاسې به د ډنمارک د ګاودارانو یا د ثقافت او تمدن د هغه پروفیسرانو چې د سپو او بزوګانو سره ښځې ودوي، یا د بشر د حقوقو د هغه ټیکهدارانو چې په یوه وار پوره او کامل وطنونه د ښځو او کوچنیانو، سپین ږیرو او ځوانانو سره خرابوي او انسانان یې په بېرحمانه قتل سره وژني، یا یې په هغه بندیخانو کې اچوي چې انسانیت په شرمېږي. هغه تهمتي القاب به مو هم اورېدلي وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې نسبت کوي. د دغه لارښوونو تر اورېدلو وروسته قضاوت هم تاسې وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې کوم اسلام خیر او بهتر دی؟ د صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خلقو ته ډوډۍ ورکوي او هر چاته کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ور اچوي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په اصل کې يهودي وو او بیا مسلمان شو، دی وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی زه ورغلم. کوم وخت چې مې د ده علیه الصلاة والسلام مخ ولیدی زه پوه شوم چې دا مخ د درواغجن مخ نه دی. او اوله خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه دا وه: ای خلقو په خپل مابین کې سلام نشر کړئ، یعنی که څوک پیژنې کې نه پیژنې سلام ور واچوه. ورونو تاسې پوهیږئ چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده؟ دا چې ته د اول وار د پاره د یو چا سره مخامخ سې او د ده د پاره د الله عز وجل څخه د سلامتیا غوښتنه کوې، ورته ووایې چې پر تا دې سلامتیا وي. آیا دا ممکنه ده چې ته دې هغه ته تکلیف ورکړې؟ هیڅکله نه. دا د اسلامي واقعي او صادق سلام مفهوم او مقصد دی. او هغه مقابل طرف هم په عین لطف او اطمینان و تا ته دغه سلامتیا وغواړي. دلته به څونه حب او همکاری پیدا سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ایها الناس افشوا السلام، ای خلقو په خپلو مابینو کې سلام نشر کړئ، واطعموا الطعام او خلقو ته ډوډۍ ورکوئ، وصلوا الارحام او د اقرباو سره دوستي او همدردي کوئ، وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې خلق بدوي تاسې لمونځ کوئ، تدخلوا الجنة بسلام، په سلامتیا سره به جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د ده همسایه د ده د آزارو څخه نه وي په امان هغه جنت ته نه داخلیږي. نو ته فکر وکړه چې زه ستا همسایه یم او ته زما، او دا د اسلام امر وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ده د لاس او ژبې د آزار څخه سالم پاتې سي، یعنی د ده د هر شر څخه په امان وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ټول مؤمنان لکه یو سړی یا ټول مؤمنان د یو سړي په مثال دي. که د یو چا سترګه خوږېده ټوله بدن یې په تکلیف وي، که سر خوږېدی ټوله جسم یې په تکلیف وي. یعنی که په مسلمانانو کې یو سړي ته مشکل پیښ وو ټوله باید په خوښ سي او ټوله د ده د تکلیف د لرې کولو دپاره کوښښ وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مؤمن د مؤمن دپاره داسې مثال لري لکه د دیواله خښتې یوه په بله ټینګېږي. په پښتو کې متل دی وایي که تا ویل چې زه یم او ما ویل چې زه یم نه به ته یې نه به زه یم، که تا ویل چې ته یې او ما ویل چې ته یې هم به زه یم هم به ته یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو د بل سره بغض مه کوئ، حسد مه سره کوئ، دسیسې مه سره جوړوئ او د الله عز وجل بندگان ورونه اوسئ. او مسلمان ته دا نه ده روا چې د بل مسلمان ورور سره تر 3 ورځې زیات خبرې بندې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی، نه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي. او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې وي الله عز وجل به د ده حاجت ورپوره کړي. که چا د یو مسلمان څخه یو تکلیف لرې کړي
الله عز وجل به د قیامت د ورځې د تکالیفو څخه د ده څخه یو تکلیف لرې کړي. که چا د یو مسلمان پرده وکړه الله عز وجل به د قیامت په ورځ د ده پرده وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پر هغه چا رحم وکړي چې په مځکه کې دي هغه څوک به رحم در باندې وکړي چې په آسمان کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک مؤمن نه دی چې دی ځان مړوي او څنګ ته همسایه وږي وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان ته بد ویل فسق دی او جنگ ورسره کول کفر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارې څخه د آزار د شي لرې کول لکه سیشه ډبره د کیلې پوستکی او داسې نور صدقه بللې ده او د ایمان د حصو څخه یې یوه حصه بللې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د خیرات ورکولو ته تشویقول او د خیرات داسې فضایل یې ورته بیانول چې د خلقو په زړو کې خیرات خوښ ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي صدقه او خیرات ګناهونه داسې پټوي لکه اوبه چې اور وژني. ورونو دا پر غریبانو رحم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر مسلمان کبل مسلمان ته د لڅوالي په وخت کې کالی ورکړه الله عز وجل به د جنت کالی په واغوندي. هر مسلمان کبل مسلمان ته په لوږه کې خواړه ورکړه الله عز وجل به د جنت د میوو څخه خواړه ورکړي. او هر مسلمان که تږی مسلمان وبکي الله عز وجل به رحیق مختوم په وچشي. رحیق مختوم د جنت ښه شربت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خپل ځانونه د دوزخ د اور څخه وساتئ که څه هم د نیمې خرما په خیراتولو سره وي. که هغه هم ونه لرئ نو په ښه خوږه خبره سره او پر دغو ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق و عفت او نسوال کولو ته دعوتوي. د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي او فرمایي که چا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نه وي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړ. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.